بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټاپک چې دی نو دا زموږ سره کوارډینیشن ان لیوینګ باډیز ده. کوارډینیشن موږ دې ته وایو چې کله یو کار په یو ځای باندې کېږي نو هغې ته چې دی موږ کوارډینیشن وایو، خو په لیوینګ باډي کې کوارډینیشن دې ته وایي چې کله ارګنز یو ځای شي هغه په یو ځای باندې کار کوي نو هغې ته موږ کوارډینیشن چې دی ورته وایو. اوس کوارډینیشن چې دي دا زموږ سره دوه قسمه دي، یو زموږ سره نروس کوارډینیشن دی او بل زموږ سره کیمیکل کوارډینیشن دی. نروس کوارډینیشن چې دی نو دا زموږ سره په انسانانو کې کېږي، نو دا زموږ سره د نروس سیسټم په ذریعه باندې کېږي او د نروس سیسټم بنیادي کاري چې دا نو هغې ته موږ نیورانز وایو. اوس نیوران چې دي د یا سټرکچر کې زموږ سره درې څیزونه یو سیل باډي، یو اګزاني او بل زموږ سره ډینډراني. نو دا نیوران چې دی د دې کار زموږ سره دا وي چې دا میسج پاس کوي د سیګنل په شکل کې او هغه سیګنل ته موږ وایو نرو امپلس او دې نرو امپلس ته موږ بل نوم وایو الکتریکل کوارډینیشن. بل قسم کوارډینیشن چې دی هغه زموږ سره کیمیکل کوارډینیشن دی. کیمیکل کوارډینیشن چې دی دا د هارمون په ذریعه کېږي. هارمون مطلب دا دی یو څیز اکسایټ کول. نو هارمون چې دی دا زموږ په بدن کې ګلینډز دي، 20 ټایپس اف ګلینډ دي. هغه ګلینډ نه چې دی د هارمون چې دی ریلیز کېږي. نو دا ګلینډ چې دی په جمع باندې دا یو سیسټم زموږ سره جوړوي، انډوکراین سیسټم، او د ګلینډ څخه موږ انډوکراین ګلینډ وایو. نو دا ګلینډ چې دي دا د هارمون ریلیز کوي ډایرکټ بلډ ته، او چې کله بلډ ته ریلیز کړي نو د دې پراستی چې دی دا لکشن سلو وي. هارمونل سیسټم کې دا نقصان دی چې دا زموږ سره د نروس سیسټم په نسبت باندې چې دی ډېر زیات کمزوری، ځکه چې نروس سیسټم چې زموږ سره دی نو د هغې کار چې ډېر زیاتي د سیکنډ په 0.08 حصه کې چې دی هغه خپل کار کوي، خو کم زموږ سره کم کیمیکل کوارډینیشن چې دی نو دا په خپل کار کې چې دی دا لږ کمزوری. زما په چینل تاسو نه وي نو زما چینل چې دی دا ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو.